راځو له خیره سره د کرډ زمونږ دریمه برخه ده. تیره برخه کې مونږه سلیکټ او انسرټ باندې کار کړی و. نن مونږه اپډیټ باندې کار کوو چې مونږ څنګه کولی شو ډیټا د HTML د فارم د لارې څخه دننه ډیټابیس کې اپډیټ کړو. لکه څنګه چې تاسو ما مخکې ووی چې کله مونږه ډیټابیس او PHP دواړه یو ځای استعمالو نو مونږه په ډیټابیس کې کولی شو یا خو ډیټا کریټ کړو یا مونږ کولی شو هغه ریډ کړو یا مونږ کولی شو هغه اپډیټ کړو یا مونږ کولی شو هغه ډیلیټ کړو. چې دې څلور واره اپریشن ته سره راټول کړو دې ته کرډ ویل کیږي. د دې له جملې څخه مونږه کریټ او ریډ کړی دی. نن په دې کلاس کې به مونږه په اپډیټ باندې خبرې کوو چې مونږه څنګه کولی شو ریکارډ اپډیټ کړو. نو مخکې پریکټیکل کې به مونږ په دې اوس نن پوه شو چې مونږه ریکارډ څنګه اپډیټ کوو. نو دا زمونږ هغه انټرفیس دی چې دلته به مونږ خپل ریکارډ ورچو. اډ ریکارډ باندې به کلیک کوو. ریکارډ به زمونږه ډیټابیس ته انسرټ کیږي او بیا د ډیټابیس څخه ډیټا بیرته دلته مونږ سره ریټریف کیږي. اوس به څه کوو؟ اوس به داسې کوو چې دا کوم ریکارډ زمونږ سره الریډي موجود دی دا به مونږه اپډیټ کوو. نو د اپډیټ لپاره چې کوم سناریو استعمالیږي تاسو لومړی باید پر دې پوه شئ چې مونږ به اپډیټ څنګه کوو. د اپډیټ لپاره دلته ما یو بټن کریټ کړی چې دا زمونږ د ایډیټ بټن ده. کله چې د دې هر یو ریکارډ مخې ته دا بټن موجود دی. زه چې په دې هر یو بټن کلیک کوم نو زه د همدغه ریکارډ غواړم دلته په دې فارم کې اپډیټ کوم. څه مطلب؟ ګورئ چې کله زه پر دې بټن کلیک کوم نو دا جواد چې دی دا باید په دې ځای کې راشي. دا چې کوم کریم دی دا باید په دې ځای کې راشي. دا چې کوم ایج دی هغه دی باید په دې ځای کې راشي. دا چې کوم جلال آباد دی دا دی باید موږ سره په دې سلیکټ باکس کې سلیکټډ وي. او بیا چې کله زه پر اپډیټ کلیک کوم نو همدغه فارم کې دا کومه ډیټا ده دا ډیټا دا دی بیا څه وشي زمونږه دغه ډیټا د دې ځای نه راواخیستل شي او ډیټابیس کې همدغه ریکارډ چې موجود دی همدغه د اپډیټ کړی شي. که دلته ما نوم کې څه تغیرات راوستی وي، که ما فادر نیم کې څه تغیرات راوستی وي، که ما ایج کې څه تغیرات راوستی وي، که ما په سټي کې څه تغیرات راوستی نو د دې آی ډي په واسطه به مونږ دا اپډیټ کوو. ځکه مونږ به ورته وایو چې مونږ ته ریکارډ اپډیټ کا. خو کوم ریکارډ اپډیټ کا؟ هغه ریکارډ اپډیټ کا چې آی ډي 2 یا آی ډي 4 یا آی ډي 9 وي. نو مونږ به لومړی ریکارډ رااخلو ریټریف کوو بیا په دې فارم کې به ښایو. بیا چې کله پر اپډیټ کلیک کوو نو د دې فارم څخه به ډیټا وړو ډیټابیس کې بیا مونږ ورچو. اچول شوی خو دې بس صرف اپډیټ کوو. نو اوس چې ما تاسو په دې پوه کړئ نو اوس خبره دا ده دلته به مونږ ریکارډ څنګه راوباسو. نو دلته چې کله مونږ پر دې بټن کلیک کوو دا ریکارډ به درته راځي. نو دلته به همدغه سپیسیفیک ریکارډ څنګه راوباسو. ریکارډ خو موږ سره ډیټابیس کې زیات دي. نو ما تاسو ته ویل چې زموږ په هر یو ټیبل کې داسې یو ریکارډ موجود چې هغه پر بیس باندې مونږ ټول ریکارډ پیژنو. لکه هغه مونږ سره آی ډي ده. آی ډي په دې ټولو کې یونیک ده. نو زه کولی شم د دې آی ډي په واسطه دا وپیژنم. نو دا زموږ یو لینک ده او زه په دې لینک کې د دې صفحې اډرس پاس کوم. چې کله زه په دې کلیک کوم نو همدې صفحې ته دې راشي او ځان سره دغه آی ډي هم راولي. نو مونږ به څه کوو؟ زه چې کله پر دې بټن هر یو وي چې په هر یو ځای کلیک کوم نو د همدغه ریکارډ د آی ډي به ځان سره راوړم. چېرته؟ بېرته به همدې صفحې ته راځم، بل ځای ته نه ځم. همدغه صفحې ته راځم خو د دې یورل بار په واسطه به دغه آی ډي هم ځان سره راولم او د همدې آی ډي په واسطه به زه له دې ډیټابیس نه ډیټا راوباسم په دې فیلډونو کې به دلته شو کوم. نو دا به څنګه کوم؟ نو د هغه لپاره به زه راځم خپل کوډ ته. په کوډ کې که دلته لاندې راشم لږ صفحه زوم ان کم دلته چېرته چې ما ریکارډ شو کړی هلته راشم. دا زموږ آل ریکارډز دي. په دې آل ریکارډز کې خو ما ټول ریکارډ شو کړي دي. دلته ما دوه بټنې اخیستي. دا یو بټن چې د ایډیټ لپاره دی او دا بل بټن چې دا موږ د ډیلیټ لپاره دی. نو دې بټن ته به زه وایم دا یو انکر ټیګ دی، دا یو لینک دی. زه چې کله پر دې کلیک کوم نو دې ته چې کله زما پر تا کلیک وکړو نو ته به څه وکړې؟ ته به index.html ته راشي. PHP ته HTML ته نه index.php ته راشي. index.php کوم دی؟ همدغه خپل همدا صفحه ده په کوم یو باندې چې لګیم کلیک کوم. ته به دې صفحې ته راشي یعنې بېرته به همدې صفحې ته راشي او ته به خالي نه راځې. ته به چې ته به خالي نه، ته به ځان سره کوشن مارک به واچوې چې ته به خالي نه راځې. ته به ځان سره آی ډي راولي او آی ډي به د کوم ځای نه راځي. نو دلته تاسو ګورئ که نه مونږ الریډي ډیټابیس نه ډیټا راویستې که نه. آی ډي مونږ راویستی، نیم هم راویستی، فادر نیم هم راویستی، ایج هم راویستی. نو دلته چې څنګه مونږ سره نومونه راځي، فادر نیم راځي، ایجز راځي، سټي راځي، نو دغسې آی ډي مونږ سره راځي که نه. دلته تاسو ګورئ که نه د ګوره د آی ډي راځي که نه. د هر یو کس ځان ته آی ډي ده.
نو اوس به دغه آی ډي چې دا د دې ځای نه م کاپي کړم او دلته بیا هم ور واچوم. نو اوس ما څه ووي زه کله پر دې ایډیټ بټن کلیک کوم نو دا د بیرته د index.php صفحې ته د لاړ شي خو یوازې به نه ځان سره به آی ډي هم وړي او آی ډي خو موږ ډیټابیس نه راویستی. نو که زه دا سیف کړم او راشم سفر ریلوډ کړم تاسې دغې کونج ته خیال وکړئ دا ما چې ماوس وړه دلته خیال وکړئ زه هلته په بټن ودرېږم دلته یو لینک کریټ کېږي اخره کې وګوره آی ډي ایکوال ټو لیکل شوی وي. نو ګوره چې کله په دې ودرېږم نو ګوره آی ډي ایکوال ټو 2 لیکل شوی دی یعنې د دې پوسټ آی ډي 2 ده که نه. زه چې راځم په دې ودرېږم نو ګوره موږ ته لیکي چې index.php ته به ځي آی ډي 4 لیکل شوی دی د دې ګوره آی ډي 4 ده که نه. که په دې ودرېږم ګوره 7 که په دې ودرېږم 8 که په دې ودرېږم 9 ښه دا خو وشو. اوس ګوره چې کله زه پر دې بټن کلیک وکړم چې کله پر دې کلیک کړم نو ګوره زه بل ځای ته نه یم تللی همدې صفحه کې یم زه لاړم زه داسې لاړم بېرته دې صفحې ته راغلم ځکه هلته ما لینک کې ویل چې ما دې صفحې ته بوځل د یورل بار کې وګوره چېرته مې index.php ته او یورل بار کې وګوره موږ سره آی ډي هم پاس شو. آی ډي مساوي کېږي له 1 سره ګوره بای ډیفالټ دلته آی ډي نه وي بای ډیفالټ موږ سره داسې دی ګورې لوکل هوسټ CRUD A index.php خو چې کله زه په دې بټن په هر یو کلیک وکړم نو دلته ګوره آی ډي هم ورسره سره پاس کېږي چې آی ډي مساوي کېږي له 1 سره او د یورل بار نه موږ آی ډي څنګه راخلو هغه موږ د ګیټ په واسطه راخلو. نو اوس به موږ دا آی ډي د ګیټ په واسطه راخلو او هغه په همدې آی ډي پر بیس به موږ له ډیټابیس نه ډیټا راوباسو او په دې فارم کې دننه به موږ شو کوو. نو څنګه به یې کوو ګورو. نو اوس زه بیرته بر راځم بر راتلو نه وروسته دلته موږ خپل چې کوم کوډونه دي هغه د PHP لپاره لیکلی. اوس راځم همدغلته چې دی یو بل کوډ هم لیکم نو دلته زه راځم ورته لیکم یو کمنټ اچوم اپډیټ سیکشن. لومړی موږ آی ډي ګټ کوو. ګورئ زه لومړی تاسو ته ایرر ښیم او بیا اصلاح کوم تاسو تر څو پوه شئ. نو اوس که دلته زه راشم نو زه به کیوري لیکم او کیوري به داسې لیکم چې ما پر کوم بټن کلیک کړی د هماغه آی ډي پر بیس دې موږ ته ډیټا راکړل شي خو د هغه لپاره آی ډي ته ضرورت دی او آی ډي کوم ځای نه راځي یو آر ال نه راځي. زه تاسو ته شو کوم ګورئ زه ورته لیکم چې ما ته ایکو کا څه شی ایکو کا یورل بار نه چې کله آی ډي راخلي یا کله ویریبل هر ځای دا یو ویریبل دی د آی ډي چې ما پاس کړی دا یو ویریبل دی د کوم ویلیو د هغه موږ سره څه وند دی دا چې کله تاسو ګټ کوئ نو تاسو به د ډالر انډرسکور ګټ سوپر ګلوبل ویریبل په واسطه تاسو اخیستلی شئ. نو که زه اوس په دې کې آی ډي ولیکم نو دا به ما ته څه شی ښیي چې بره په یورل بار کې پاس کېږي دلته په یورل بار کې چې څه شی پاس کېږي دا موږ ته هلته راځي. نو که زه صفر ریلوډ کړم نو ما ته ګورل د کونج کې څو راغی ورغله ګورئ دلته ورغی ځکه په یورل بار کې موږ سره وپاس شوی. که دلته زه راشم په دې بل کلیک کوم نو ګوره څو راغی 8 راغی ځکه ما پر بټن کلیک یورل بار کې 8 پاس شو. که دلته زه راشم مثال د خبره په دې بل کلیک کوم نو ګوره بیا په اومه کلیک کوم بیا راځم په دې بل کلیک کوم نو ګوره 2 راغی ځکه یورل بار کې موږ سره 2 پاس شو او دا ما په هغه آی ډي په هغه بټن کلیک کړی چې دا هغه ریکارډ 2 دی. نو اوس په دې یورل بار کې چې کوم آی ډي پاس کېږي هغه موږ ترلاسه کولی شو. نو موږ څه کوو موږ به اوس کیوري لیکو موږ به دلته کیوري لیکو دا به زه دلته په یو ویریبل کې سټور کوم د آی ډي په نوم باندې هلته به راشم کیوري به لیکم دلته یو ایرر راځي هغه د لښیمه بیا مخکې ځو نو لیکم چې سچوکه اوس د دغه آی ډي پر بیس ډیټا راخلم چې موږ سره ډیټابیس کوم ډیټا د دې آی ډي پر بیس راخلم تر څو په دې فارم کې زه شو کړم او بیا اپډیټ کړم. نو زه لیکم چې select all from students څه شو اوس select all from students کوم ته ټول ډیټا راخلي نو لیکم چې where id is equal to id ما ته هغه ریکارډ را واخله id مساوي کېږي له id سره او بیا څه وکړه د SQL ته به زه ولیکم چې SQL update ځکه چې موږ برم SQL اخیستی دی بیا ایرر راځي نو به لیکم چې result update او بیا به ورته ولیکم چې اوس څه وکړه MySQL query او په دې کې 2 پارامتر راځي یو کنیکشن راځي او بل چې دی SQL راځي نو لیکم چې SQL update نو دا به رن شي او ریزلټ به چېرته راځي ریزلټ به په دې ویریبل کې راځي او زه دا تاسو ته پرنټ آر کې درښیم چې څه به راځي نو لومړی لیکم چې ایکو پری ټیګ دا به کلوز کړم دې کې دلته به راشم پرنټ آر به ولیکم او په دې کې به تاسو ریزلټ اپډیټ تاسو ته وښیم چې موږ ته څه شی لاسته راځي دا که زه فی الحال سیف کړم دلته راشم صفر لوډ کړم نو ګوره موږ ته دا ډیټا راسته راځي او دا خو هغه ډیټا ده چې دلته موږ ته صرف دا کیوري چلیدلی نو په دې کې جدا جدا شیان راځي فیلډ کاونټسونه لینسونه دی نمبروسونه دا شیان راځي
خو کچې د دې نه اوس ریکارډ رو باسم ریکارډ مونږ څنګه واسم MySQL فچ باندې راو باسو کنه نو د لیکم چې رو اپډیټ او اوس پتا اوس پته لګي MySQL فچ ساک او په دې کې بزوته دا ریزلټ اپډیټ پاس کوم ریزلټ اپډیټ می پاس کړو او په دې کې به د دې ریزلټ اپډیټ په دې پرنٹ ار کې به زه رو اپډیټ پاس کوم نو بتاو څه پته ولګي سفر ریلوډ کا نو ګوره کوم ریکارډ ډیټابیس نه راغی هغه ریکارډ چې آی ډی 2 دا په یورل بار کې وګوره آی ډی 2 دا کنه مون سره جواد کریم 32 اماغه ریکارډ لاس ته راغی ګوره په دې بل کلیک کوم عبد الله والا ریکارډ باندې کلیک کوم آی ډی سلور ګوره په دې کلیک کوم ریکارډ لاس ته راغی هغه ریکارډ لاس ته راغی چې آی ډی 4 ګوره یو ار ال کې 4 پاس شوی دی عبد الله خان محمد سلور د شومر دی او درې می چې سیټی دی په هر یو ریکارډ چې زوس کلیک کوم نه ته به همغه ریکارډ دی لاس ته راکې او همدغه ریکارډ به زوس دلته چاته خیمه په دې فیلډونو کې شو کوم نو دا پرنٹ ار چې د دې زنور ختموم نو ریکارډ مونږ سره په دې رو کې راغله نو به زه بس کومه زبر اعظم دلته دا زموږ انپوټ دی کنه د سره لپاره دی د نیم لپاره دی نو نیم ته مونږ اوس هغه ریکارډ چې ډیټابیس نه راوته هغه شو کوو نو د مونږ یو په اټریبیوټ اخلو د ویلیو په نوم باندې خپل ویلیو سیټ کوو نو دلته به زه خپل PHP سٹارټ کوم او تبلی کوم چې ایکو کا چې ایکو کا دا چې کوم سره رو اپډیټ دی او په دې کې ما سره نیم ایکو کا نو اوس بدلته مونږ سره نیم ایکو شي سفر ریلوډ کړلته نو دا ګوره تاسو سره محمود راغی صفه به زوم اوټ کوم اوس ګوره چې په هر یو کلیک کوم هماغه بل تر راځي ګوره په دې کلیک کوم نو ګوره عبد الله راغی په دې بل کلیک کوم نو ګوره محمود راغی په دې کلیک کوم نو ګوره محمود دی په دې بل چې کلیک کوم نو ګوره مروه راغله نو چې په هر یو ریکارډ کلیک کوم د هغه نوم دلته مونږ سره راغی او سم دغه چې زموږ فادر نیم په کار دی نو فادر نیم کې به هم د چی اخلم ویلیو اخلم او په ویلیو کې ورته لیکم چې PHP سٹارټ او په PHP کې ورته هم چې ایکو کا چې ایکو کا دا چې کوم مونږ سره رو اپډیټ دی او په دې کې چې مونږ سره څه دی په دې کې کوم اف نیم دی نو د بیا فادر نیم هم شو شي راشه سفر ریلوډ کا نو ګوره جواد کریم جواد د کریم زوی عبد الله خان محمد کلیک کا نو ګوره عبد الله خان محمود روح الله کلیک نو محمود روح الله نو وس شي کیږي وس تاته پلان نوم ایج شو کو نو دا د ایج خانه ده کنه نو ته به هم ویلیو واخلي او ته وای چې مونږ سره PHP start PHP close PHP کې دنه ورته ولیکه چې ایکو کا چې ایکو کا چې کوم مونږ سره رو اپډیټ ده او په دې کې چې مونږ سره کوم ایج ده دا مونږ ته شو کا نو زه تاسو سره ایج هم شو چې سفر لوړ کنه ګوره 33 ایج هم تاسو سره شو محمود روح الله او 23 دواړه درې واړه تا شو سلیکټ بدل ته مونږه څنګه خایو دلته به مونږه سلیکټ څنګه خایو نو داغه لپاره راځو دلته له اګ ذهن نه کار اخلو تاسو لږ سره دلته دقت وکړئ ګوره دلته موږ سره دوه ریکارډ فیچ شوي دي ښه دلته موږ سره څو ریکارډ فیچ شوي دوه ریکارډ لمړنی چې کوم ریکارډ دی دا هغه ریکارډ دی چې د یو آی ډي پر بیس باندې چیک کیږي فیچ کیږي دلته یورل بار کې چې کوم آی ډي راځي د هغه پر بیس باندې دا ریکارډ موږ سره فیچ کیږي یو دا ریکارډ دی یو بل ریکارډ چې خپل سلیکټ لپاره فیچ کیږي د سیټیلټ ټیبل څخه نو دوه ریکارډز دي موږ سره صحیح شو ښه نو څه کمال دی پکې کمال داده لومړی چې کوم ریکارډ موږ فیچ کوو هغه د سټوډنټ ریکارډ دی دویم چې کوم ریکارډ فیچ شوی هغه د سیټي ریکارډ دی په سیټي ټیبل کې چې کوم ریکارډز د هغه ریکارډ دي او دا د سټوډنټ ټیبل چې دی او دا د سیټي ټیبل چې دا دواړه سره لینک دي او په کوم اساس لینک دی په د سټوډنټ ټیبل کې موږ سره یو کالم دی د سیټي په نوم باندې چې په دې کې پاس شوی دی آیډیانې د چا د سیټیز چې کوم آیډیان دی هغه پکې پاس شوی دی نو تاسو زما د خبرې لغوک شه همدغه کانسپټ شاته استعمال شوی دی نو آیا که زور ته وایم چې تو ګوره چې په د سټوډنټ ټیبل کې دا کوم دویم آی ډي ده چې دا میچ په د سیټي ټیبل کې د دې آی ډي سره نو میچ کیږي کنه چې دویم د دویم سره میچ خو جلال آباد شو کنه کدا دریم دلته لدی دریم سره میچ خو کونړ شو کنه کدا دویم دلته لیبل دویم سره یو ځای شو جلال آباد شو کنه نو دا دوړ چې میچ کیږي نو دلته موږ ته سیټي لاس ته راځي چې دا کوم سیټي ده موږ سره نو موږ به دغه څه کار کوو کنه دلته هم موږ سره شوی لومړی چې د موږ سره د سټوډنټ ټیبل دلته موږ سره ډیټا کوم جنرال دلته ګوره سلیکټ ما چې لیکل دلته ما لیکل
select all from students ټول ډاټا موږ ته د students راواله او دلته چې لیکل شوی چې select all from cities اوس دا چې هغه د student د city دی نو دا هغه student د ټیبل چې دا کوم city کالم دی دا student د ټیبل چې دا کوم city کالم دی بره هغه به موږ میچ کوو دا کوم city ټیبل دی د هغه چې کوم CID د دې سره بیا میچ کوو او چې هر یو هماغه بدل ته موږ یوزر ته شو کوو چې یاره دا خار انتخاب کړی وو فلحال خو نه دی نو دا باید چې هر خار د انتخاب کړي مثال په دې کې کوم د جلال آباد کې د باید د جلال آباد سلیکټډ راشي نو فلحال خو نشته نو څنګه به کوو د بیا ځل تاسو کنفرم کوم چې ها نو ځل کوو نو زه راځم دلته کوډ لیکم نو دا موږ اف کنډیشن لیکل چې ریکارډ زیات وي د سیټیز ته بل د موږ وایل لوپ چلاو دی وایل لوپ کې اف کنډیشن لیکم اف کا چیرته خو ګوره کا چیرته رو اپډیټ او پدې کې کوم سیټی دی دا رو اپډیټ سیټی دی دا زمونږه بره چې کوم کیوري چلیدل د سټوډنټس ټیبل لپاره دا د هغه لپاره دی دا ډیټا له هغه ځای راځي نو ما ورته دسی وی کچیرته د سټوډنټس ټیبل کې دا سیټی کالم چې کچیرته دا آی ډي مساوي شو له چا سره دلته چې کوم ریکارډ مونږ سره راځي دا سیټی رو پنوم کچیرته دا مساوي شو دا سیټی رو له CID سره نو دنه براشي خو غوښه ما څنګه میچینګ وکړو ما ورته وی کچیرته دا اپډیټ رو یعنی بره چې کوم سټوډنټس ټیبل دی د هغه چې کوم سیټی کالم دی کچیرته هغه مساوي شو د دې د سیټی په دې سیټی ټیبل کې دا CID سره دلته ملي کله کچیرته په دې سټوډنټس کې دا کوم سیټی کالم دی کچیرته د دې نه یو ویلیو مساوي شو چا سره دا سیټیز کې په دې CID سره یو سره مساوي شو نو اف کنډیشن ته بدن راشي او دلته بځي او ویریبل واخلم د سلیکټډ په نوم باندې او په دې کې بزول کوم چې سلیکټډ شو کنو دلته براشي او همدا سلیکټډ بچي کې دا به خالی کړي بس خلاص او دا ویریبل بچرته لیکم دا ویریبل په دې اپشن کې لیکم ځکه سلیکټډ مون سره یو اټریبیوټ دی بولین اټریبیوټ په HTML کې چې کله په اپشن کې ولیکو نو تاسو په سلیکټ باکس کې اماغه اپشن سلیکټډ پرې دی مثال کې جلال آباد دی ولیکو نو جلال آباد به سلیکټډ وي کله کابل ته ولیکو نو کابل به سلیکټډ وي کله ار یو ته ولیکو هر اپشن ته چې ولیکو اماغه به سلیکټډ وي نو دلته به زوس دا ویریبل لیکم سلیکټډ د سلیکټډ ته ویلیو کله راځي چې کله دا او دا سره میچ شي کني نو خالی کنه نو چې کله دا او دا میچ شو بس اماغه خانه به انتخابي کنه چې انتخاب بس کار جوړ شو اوس ګوره سمدارا شم الله سفر لوډ کوم نو ډایرکټ جلال آباد انتخاب شو ځکه دا د جلال آباد چې کوم آی ډي دا هغه مساوي شو هغه جوړ راغی له چا سره له هغه آی ډي سره چې کوم سره په سیټیز کې موجود وو اوس ګوره دا کونړ دی کنه ګوره چې کله کلیک کوم نو ګوره د کونړ سلیکټډ شو ځکه د سټوډنټس ټیبل چې کوم سیټي آی ډي دا هغه په سیټیز ټیبل کې د CID سره مساوي شو نو دلته مونږ ورته چې کله مساوي شو نو دی ویریبل کې سلیکټډ ویلیو واچوه سلیکټډ چې دی په HTML کې یو اټریبیوټ دی چې په کوم اپشن کې د سلیکټ تاولی کولو هماغه اپشن به بای ډیفالت سلیکټډ وي نو دلته مونږ سره هماغه سلیکټډ شو نو وسو شو وستا ټول کار وشو بس کا چې کوم فارم دی هغه ته ډیټا راغله نو چې ستا فارم ته ډیټا راغله هو سمون پویګونه چې فارم دا مونږ ډیټا په سره شیر او چتو په پوسټ باندې نو اوس به دا ډیټا مونږ په پوسټ راوالو او دا به اپډیټ کو خو دلته یو ستونزه ده دلته چې دا یو ستونزه ده ستونزه حلو بیا مخکې ځو ورور دلته یو ستونزه ده دلته مونږ سره په یورل بار کې آی ډي پاس شوی نو فلحال ستونزه نشته خو کچته یو کس لومړي ځل لپاره یو آی ډي پاس کوي نه ډایرکټ دا صفحه خلاصي نو تاسو بلته ایرر راځي تاسو به چی راځي ایرر به راځي کله دا آی ډي موجود څه مشکل نشته کله چې لیکل شو چې آی ډي مساوي کېږي له څلور سره بیا څه مشکل نشته خو کدا شی نیو یوازې انډیکس د HTML صفحې ته راځي ډایرکټ نو بیا به تاسو ایرر راځي ایرر ولې راځي پوهیږي ځکه راځي ګوره بر راشه ایرر تاسو سوي ایرر وای چې دا آی ډي چې دا وی undefined ده دا آی ډي چې د لګور لیکل شي ده undefined array کې آی ډي چې دا وی دا undefined ورور دا وی چې تعالی کله دا آی ډي د کوم ځای راځي دا د یورل بار نه راځي یورل بار کې فل حال شته نه نشته دا کله راځي چې کله موږ پر هغه بٹن کلیک کوو دا راځي نو په لحاظ چې دا اوس نشته نو دا ته بخامه خیر درکې نو د دې سولوشن څه ده نو د دې سولوشن دا چې ته بلمړی چې کې چې په دې کې ویلیو شته کنه کچې ته ویلیو دا دی او چلیږي چې ویلیو نه چلیږي نو ته به تول کې اف کا چیرته اس سیټ کا چیرته سیټ شوی وو
شي ډالر انډرسکور ګیټ او په دې کې کوم آی ډي دا کچې دا سیټو نو دننه براشي او دا ټول کوډ بدلته دننه ورواچي نو اوس به یو ایرر موجودي هغه هم درلخه عملی سلا کومه نو دا به موږ سره چلیږي اوس کله سفر لوډ کما کوډ چلیږي اوس هم یو مسله ده څه مسله ده دلته ګوره ایرر ده حدیث سره بس کې دته به هم لیکي دا ایرر خو ختم شو دلته به اوس هم راځي دې ته به هم وي وروره چې دا ماته ډایرکټ مې کو کوا دا ماته ډایرکټ مې کو کنه دا اکو بدیز نه کټ کې دلته به هم ولیکي اف کا چیرته اس سیټ کا چیرته سیټو چې سیټو دا چې کوم رو اپډیټ دی او په دې کې چې کوم نیم دی چې دا سیټو نو بیا اکو کا چې سیټ نو ماته مې کو کوا سیټ نه مطلب چې دا پکې ویلیو وی به اکو کا او ویلیو کله راځي چې کله بر آی ډي پاس شي د آی ډي پر بیس به ډیټا راوخیستل چې به ویلیو راشي چې سیټ نو ماته مخه مونږ ګوره دایره بدیز نه والوزي نو دایره لاړو دویم پاتې ځکه له کوم لا اف نه لیکل نو دا به هم راشي او دا به چې دا فادر نیم ډایرکټ مشو کوه ماته دا بکله شو کیږي په تبلیغ کې چې اف کا چیرته اس سیټ کا چیرته سیټ شوی او دا چې کوم رو اپډیټ دا او په دې کې چې کوم اف نیم ده کدا سیټو نو دا مونږ ته اکو کنو بیا ماته مې کو کوا د اچ ته به هم دا شی ولیکي څه براشي اف کا چیرته اس سیټ کا چیرته سیټ شوی او چې دا چې کوم سره رو دا او اپډیټ او په دې کې چې کوم سره اچ ده دا نو بیا به دا مونږ سره اکو کې کنه مې کو کوا بس خلاص سفرې روټ ایرر میرا لاړو خپل کار پاسي کو چې کله پر بٹن کلیک کوم ډیټا راځي او چې کله پر بٹن مانی کلیک کړي او ساده صفحه ته راځم نو ډیټا باندې وي او ایرر به هم نه وي نو تر دې ځای پورې صرف تاسو په دې پوه شئ مونږه کله پر ایډیټ بٹن کلیک کوو د دې ایډیټ پر بنا باندې آی ډي مونږه یو ار ال کې څنګه پاس کوو د یو ار ال نه څنګه راخلو د هغه پر بیس ډیټا څنګه راخلو په فیلډونو کې څنګه شو کوو اصل دینا به اوس مونږ د څه کار کوو چې کله پر د اپډیټ ریکارډ کلیک کیږي نو د دې فیلډونو د ډیټا راواخیستل شي او ډیټابیس کې دی اپډیټ کړی شي د چا پر بیس باندې د دې آی ډي پر بیس باندې د دې آی ډیانو پر بیس به دا کار کیږي اوس دې ترازو نو دلته ما یو بل دوه بټنې دي مونږ سره یو چې د اډ ریکارډ بل د اپډیټ ریکارډ اوس به مونږ د اپډیټ ریکارډ نه استفاده کوو نو دې ته به یو نوم ورکړم او نوم به چی وي نوم به مونږ سره اپډیټ بي ټي ان وي نو زه څه کوم بیرته پر راځم او بر راتلو نو وروسته دلته لیکم چې کلیک آن اپډیټ بٹن لیکم اف کا چیرته اس سیټ کا چیرته سیټ شوی او چې شه پوسټ او پوسټ کې موږ سره چې اپډیټ بي ټي ان ځکه دا خو فارم دی کنه کا چیرته اپډیټ بي ټي ان سیټ شي نو دنه براشي او دنه چراغ د مثال د خبره اکو کا کپټن عملی درل خیمه نو ګوره چې کله په اپډیټ کلیک کوم لبم سره دن راشي کلیک نو ګوره دن راغی نو چې کله په اپډیټ کلیک کوم لبم سره دن راځي نو ډیره ښه ده چې کله پر اپډیټ کلیک نو موږ بس کوو بس سیم ټو سیم د دې فارم نه ډیټا راخلو نو لیکم چې نیم او نیم مساوي کیږي چې پوسټ او پوسټ کې موږ نیم لرو اف نیم مساوي کیږي پوسټ او پوسټ زموږ اف نیم دی ایج مساوي کیږي پوسټ او پوسټ زموږ ایج دی او لاست کې موږ سره سیټي دی نو سیټي مساوي کیږي پوسټ او پوسټ دی هغه زموږ سیټي ده دا نیم اف نیم ایج دا زموږ د فیلډونو نومونه دي په دې باندې ان شاء الله پوهیږئ ګوره نیم دی اف نیم دی ایج دی او دا زموږ چې د سلیکټ زموږ سیټي ده خدا مې راواخوزو اوس به موږ کیوري لیکو او کومه کیوري د اپډیټ کیوري لیکو نو لیکو چې اپډیټ کیوري نو لیکو چې SQL اپډیټ ریکارډ دا ویریبل ما واخوزو نو لیکم چې اپډیټ چې اپډیټ کا سټوډنټس ټیبل اپډیټ کا او سیټ کا چې سیټ کا چې کوم سره نیم فیلډ دی نیم کالم دی هغه مساوي کیږي له چا سره نو دا به واچي ځکه موږ سره سټرینګ دی او دا به واچي ځکه په دې کې موږ ویریبل لیکو هغه مساوي کیږي له نیم سره اما به ورکړي کوم اف نیم دی هغه مساوي کیږي له چا سره دا به واچي ځکه اف نیم چې د سټرینګ دی او دا به واچي ځکه په دې کې ویریبل لیکو نو چې اف نیم سره اما به ورکړي ایج مساوي کیږي له چا سره نو ډایرکټ به دا واچي ځکه ایج انټیجر د سټرینګ نه دی نو سنگل کوټ څه ضرورت نشته مساوي کیږي له ایج سره او لاست کې موږ سره سیټي مساوي کیږي له چا سره بس ډایرکټ به دا واچي ځکه سیټي هم انټیجر دی او پکې به ولیکي چې له سیټي سره ویریبل سیټي سره اوس ګوره اوس دلته یو بل مسله ده اوس که زه دا کیوري ډایرکټ ران کوم نو ما سره جسونه ریکارډز وي
هغه ټول به اپډیټ کیږي. نو دلته موږ ضرورت دا لرو چې ورته ووایو where id is equal to خدل د اوس د id له کومه راځي. کته وی چې دا بره پاس کړو چې کله ته صفحه باندې سبمټ باندې کلیک کړې ستاسو سفر لوډ کیږي د id بیا نه هغه id الوزي. نو دلته به id له کومه لاسته راوړو هغه تل لوي راشي چیرته فارم ته راشي. په دې فارم کې وتاو کده کنه چې مونږ نیم هم شو کو اف نیم ایج هر څه هم شو کو. نو دلته به تاسو یو بل انپټ واخلې چې به واخلې انپټ به واخلې او دې ته به چې ورکې دې ته به نیم ورکې او نیم به شي مونږ سره نیم به مونږ سره سټوډنټ آی ډي به وي std آی ډي به وي او ویلیو به چې وي ویلیو به ډیټابیس نه راځي هماغه چې بس پی ایچ پی به ورته ولیکي او ورته به ولیکي اف کا چېرته ایس سیټ کا چېرته سیټ شوی و چې شي سیټ شوی مونږ سره نو رو اپډیټ کې چې کوم آی ډي سیټ شوی نو بیا مونږ ته دا ایکو کبا سیم څنګه چې مونږ نیم شو کو نو بیا مونږ ته رو اپډیټ او په دې کې مونږ ته آی ډي اپډیټ کا شو کا بس آی ډي شو کا لکه څنګه چې مونږ دلته کړو کنه دا نیم چې مونږ شو کو همدغه سم کړو کنه نو ما ورته کچې لکه دام چې کړو کدا څه بیا شو کا اوس ګور تاسو به آی ډي هم شو کیږي کله پر دې کلیک کوم نو ګور آی ډي هم شو کیږي نیم هر څه شو کیږي نو اوس د همدغه آی ډي پر بنا به زه د اپډیټ کوم نو دې فارم نو زمونږ آی ډي مراخصه شو کنه بره معلوم هر سره واخستو نو دا یو بل ویریبل واخلم د آی ډي په نوم باندې ورته بولی کوم چې دا پوسټ او پوسټ کې به ورته کوم چې سټوډنټ آی ډي او دلته چې ماولی کو where id is equal to نو ورته بولی کوم چې id is equal to id ختمه خبره مساوي کې id سره نو اوس کله دا سیف کړم دا کیور خو ځان کولم غواړي نو دلته چې رن کیږي نو دلته بلی کې اف کا چیرته MySQL ځکه ماته سوچ کله کیوري رن کیږي که رن شو درکې که رن نشو فالس درکې MySQL کیوري او کیوري کې به تاسو ورته چې لومړی به کنکشن پاس کوو او بیا ورته لیکو چې اپډیټ ریکارډ کدا رن شو دنه براشي دنه چې راغی میسج ته براشي په میسج کې بسوږي په میسج کې به موږ میسج سیټ کوو نو میسج به څنګه سیټ کوو div او کلاس به تاخلو چې الرټ به زموږ سکسس وي ما پیډینګ له هر طرف نه مرجن پیډینګ وای چې نه ټاپ او باټم هغه به دوه وي او دلته به د div کلوز کوو او په دې کې به ولیکو چې ریکارډ updated successfully دا مولیکو ما ورته چې کله دا کیوري رن شو نو ما ته میسج کې واچوا چې ریکارډ اپډیټ سکسسفولي او کرن نشو نو ایلس ته براشي او ایلس کې دنه بیا هم دا میسج راواخلم دلته به پیسټ کوم او دلته بسو شي دلته بولی کې something went wrong او دا سکسس به ډینجر کې او دا میسج چې دا میسج موږ الریډي دلته شو کړی دی فارم لاندې راشه ګوره دا موږ شو کړی دی نوٹ کړه راشه مو دا صفحه یو ځل ریلوډ کوم نو محمود دی څه شو دل راځم دا جواد والا تا جواد دی نو جواد سره لیکم جواد خان اول راځم په اپډیټ کلیک کوم نو ریکارډ اپډیټ سکسسفولي صفحه ریلوډ کا ګوره جواد سره جواد خان جوړ شو میسج ته مارجن ټاپ ورکوم تر څو پرانه لیک فاصله ولري دلته لیکم چې مارجن ټاپ او مارجن ټاپ چې 3 او دې ته هم لیکم مارجن ټاپ کچې تحیان ایرر راشي نو بیا به دا شو کی کنه اوس راځم مثال خبر دوه محمود دی لومړی محمود باندې کلیک کوم محمود ورته لیکم چې دا شو موږ سره زرشا اپډیټ کلیک کوم ریکارډ اپډیټ سکسسفولي صفحه ته ریلوډ کا نو ګوره زرشا اپډیټ شو نو په دې ډول ریکارډ اپډیټ پلان نومي اپډیټ کې مکمل ریکارډ اپډیټ کوم دا بل محمود دا مکمل ریکارډ اپډیټ کوم لیکم چې دان داد خان پلان نومي چې ده فضل مولا او عمر چې ده دیرش او سیټي چې ده هغه کونړ اپډیټ کلیک کا ریکارډ اپډیټ شو دلته سفر لوډ کا نو ګوره جانداد خان فضل مولا دیرش کونړ دا جواد وګوره جلال آباد دی کلیک کا دلته راشي ته یاره دا د هرات دی اپډیټ کلیک کا ریکارډ اپډیټ شو سفر لوډ کا نو دا د هرات دی نو دې ته وی اپډیشن او تاسو به یاره استاد هر څه صحیح روانو دا چې راوړو نو دا آی ډي زمونږ دلته نه دی پکار بس مونږ الته زمونږ صرف پکار دلته باید شو نشي نو دلته د ټیکس په ځای مونږ چې لرو هډن په نوم باندې مونږ یو ویلیو لرو هډن ورکا نو دلته به تاسو آی ډي نشو کیږي بس کار بکیږي
اوس راځم په دې کلیک کوم مروه او مروه ته لیکو چې دا د کونړ دی اپډیټ کلیک ریکارډ اپډیټ شو سفر ریفرش کا نو ګوره جلال آباد دی کنه سفر ریفرش کا دا د کونړ شو خو هغه آی ډي به تاسو نور نشو کی او بس دا دې نه څه ختم کو به ته صفحه راشي بس تا کار وشو نو دا مونږ سره دا اپډیټ طریقه ده چې مونږ څنګه کولای شو خپل ریکارډ اپډیټ کو ډیټابیس کې او دا کومه طریقې تاسو کوم دا ګوره په سنگل پیج کې کوم مونږ سره یوازې یو صفحه ده د index.php په نوم باندې پم دې کې دا ټول کار تاسو کومه